کوم خلکو چې وویل الله زموږ پروردگار دی او بیا هغوی په دې باندې ثابت قدم پاتې شول، په یقیني ډول پر هغو باندې پرښتې نازلېږي او هغو ته وایي چې مو ویریږئ، مه غم کوئ او خوښ اوسئ د هغه جنت په زیري سره چې له تاسې سره د هغه وعده کړی شوې ده. موږ د دې دنیا په ژوند کې هم ستاسې ملګري یو او په آخرت کې هم. هلته چې تاسې هر څه وغواړئ در به کړل شي او هر شی چې تاسې د هغه هیله وکړئ هغه به ستاسې وي. دا د میلمستیا وسایل د هغه ذات لخوا چې بخښونکی او خورا مهربان دی او د هغه چا له خبرې نه به ښه خبره د بل چا وي چې هغه د الله خواته بلنه ورکړه او نیک عمل یې وکړه، ویې ویل چې زه مسلمان یم. او ای پیغمبره، نیکی او بدی او شانته نه ده، تاسې د بدۍ مخنیوی په هغه نیکۍ سره وکړئ چې هغه ډیره ښه وي. تاسې به وګورئ چې له تاسې سره چې د چا دښمني لوېدلې وه هغه مو صمیمي دوست ګرځېدلی دی. دغه صفت نه په برخه کیږي مګر هغو خلکو ته چې صبر کوي، او دغه مقام نه په برخه کیږي مګر هغو خلکو ته چې له ښه خلق څخه د غټې برخې خاوندان دي.